تاسو لیدلې دی علي محمد خان؟ مونږ بالکل علي محمد خان نه لیدلې، تر اوسه مونږ نه لیدلې. دا ټول د ډب مسلمانان دي، کلم چې دا بوټان ډب ورکي نو د اسلام دي ټیټ شي. قطر نه راغلی دی او دا خبره بیله ده چې څه ګفټ نه دی راوړی، تش لاس راغلی دی. پکار وی چې د ځان سره کم سے کم آیفون راوړی. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین موجود یو کم ځای اډیاله جیل سره موجود دی عمران خان. سویل غواړی عمران بھائی دی ګریټ یاره مونږ راغلی وو دلته چې کوم دی اډیاله جیل ته عمران خان ملاقات ورځ دا د هغې د خویندو سره یکځای ته عمران خان سره ولاړ یو. خو لکه مونږ اصل کې مسله دا ده چې عدالتونو کوم اجازت ورکړی نو په غیر قانوني طریقه باندې دغه مونږ روکاو کړي وو د پنجاب پولیس. نو لکه دغه مزاحمت شروع دی زموږ سره نه بله لار شته او نه بله څه طریقه شته چې مونږ لړ شو لکه غیر قانوني کار وکړو. مونږ پرامن خلک یو، په پرامن طریقه باندې خپل مزاحمت کوو، دلته راغلي یو ولاړ یو. عمران بھائی ما اوریدلی وې تیر منګلم چې آس وخت کې لاټي چارج او واټر کینن استعمال شوی نو تاسو هغه وخت کې چرته په نظر نه راغلی. خبره مونږ کوو هغه به درته ښایو ان شاء الله. نه تختو نه یریږو، دا خو معمولي اوبه دي یا نور څه دي که راکړو دلته څوک توپ یې راوړل چې مونږ په حق یو ان شاء الله تعالی. مونږ به ولاړ یو، مونږ به خپل مزاحمت جاري ساتو ان شاء الله. او زمونږ پوره د کې پی کې نه پوره د پاکستان نه دا مطالبه ده چې تاسو روزه دا یو حقیقي لیډر دی د ملک او قوم د بچو د مستقبل لپاره ولاړ دی، د رول اف لا لپاره ولاړ دی، پوره د امت مسلمه لپاره هغه خپل د انسانیت لپاره قدمونه اوچت کړه. نو هغه سره شانه بشانه ودرېږئ. ستاسو د ملګرتیا هغه ته ضرورت دی. هغه په سملي نه دی کړی، نور څه نقصان یې د ملک نه دی کړی، هغه د ملک نوم روشن کړی، د ملک لپاره غټ غټ انسانیت لپاره قدمونه اوچت کړي. ما خدا تمه لرله څنګه چې اعجاز خان هغه اوبو ته داسې ولاړو نو دا تاسو به هم خدا نه خواسته که بیا هغوی واټر کینن استعمال وکړو نو تاسو به هغه اوبو ته ودرئ. یاره ان شاء الله تعالی نن خو زمونږ د ټیم دا اراده ده چې ټول به کارکردګي ورکوو، ولاړ به د عمران خان د خویندو سره د هغې بچو به کوو، هغې ته به هېڅ قسمه نقصان نه ورسوو، دغه به زمونږ ایماني او ان شاء الله تعالی تر کومې پورې مونږ جمع دیو د حق دپاره او د سچ دپاره به ولاړ یو. به ودرېږئ دا وایم ان شاء الله تعالی چې ودرېږو به هېڅ پروا مو نشته. تر کومې پورې علي ماپا دي ولاړ یو، مونږ به هغې سره ولاړ یو شانه بشانه. تاسو څه ویل غواړئ؟ دا جي زمونږ حاجي فیاض احمد خان صاحب د قطر نه راغلی دی او دا خبره بیله ده چې څه ګفټ نه دی راوړی، تش لاس راغلی دی. پکار وی چې د ځان سره کم سے کم آیفون راوړی وی د ملګرو له. خو بهرحال هرکلی وایو تاسو ته، تاسو د عمران خان صاحب عاشق یئ، د عمران خان صاحب سره دومره مینه ولې کوئ جي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے الله ستا عبادت وکړو، ستانه مدد غواړو. زمونږ لیډر چې دی نو هغه د اقوام علم ټول د امت مسلمه لیډر دی، نو هغه صادق دی، هغه امین دی. مونږ هغه سره په صدق باندې یو، هغه سره مونږ چې کوم نه پرې دغه یو، هغه یو رښتینی لیډر دی او مونږ دا کلمه ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو مونږ له دا کلمه دا طاقت راکوي چې د الله نه سوا څوک لایق عبادت نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ اخري نبی دی. نو زه ټول قوم ته دا پیغام ورکوم د دې ځای نه چې خدای لپاره مهرباني وکړي. د عمران خان رهایي ډېر اسانه ده، ډېر اسانه ده، خو تاسو لږ د ایمان جذبې سره د ایمان جذبه غواړي. بس د ایمان کمزوري ده زمونږ، ګنې دا نظام کوکلری دې کې دننه سشته نه، د 3 ورځو مار دی عمران خان برابري. خو چې هغې کې تاجر خپل تجارت ختم کړي، دیاړي مان خپل دیاړي ته لاړ نه شي، دکاندار خپل دکان بند کړي، کپړې والا خپل دکان بند کړي، ریړیا والا ریړیا بند کړي او نوکر پیشه خپل نوکرۍ ته 3 ورځې نه ځي. نو سمپل ده، دا ذمہواري صرف د پی ټي آی د ورکر نه ده، دا د ټولو مسلمانانو ده او د ټولو پاکستانیانو ده. ښه دا راته ووایئ مطلب تاسو سپیشلی د عمران خان صاحب سره خو ډیفینیټلی مینه کوئ او تاسو د کله نه راځئ دلته کې او تاسو ته پته ده چې ډېر زیات مشکلات دي. نو دا 2 روزه قومي کانفرنس چې وشو د دې به صلاح عمل راوځي؟ بالکل مونږه خو لکه چې حقیقت را باندې ووایې نو په پی ټي آی کې د ډېر وخت نه یو، خو اصل کې چې عمران خان وزیر اعظم وکړه او د وزیر اعظم د کرسۍ نه هغه کوشو نو هغه ټایم نه زمونږ سټرګل شروع دی او دا به جاري وي چې تر کومې پورې زمونږ خان رها شوی نه زمونږ لیډر د هغې زمونږ لکه مینه عمران خان سره په دې نه ده چې یا د مونږ له سره راکړي یا د څه عهدو دپاره یو، مونږ د دې ملک دپاره یو، د انسانیت دپاره یو. هغه یو لیډر دی او د دې ملک او قوم د آیین د قانون زمونږ نه ده چې یا د مونږ له سره راکړي یا د څه عهدو دپاره یو، مونږ د دې ملک دپاره یو، د انسانیت دپاره یو. هغه یو لیډر دی او د دې ملک او قوم د آیین د قانون زمونږ د راتلونکي بچو مستقبل دپاره دننه ناست دی. یعنې که دا تمه لرلی شي ستاسو سره چې دا کم ملګري دي دوی دا تمه لرلی شي چې په دې ټایم مونږ د حاجي فیاض احمد خان MNA صاحب سره ولاړ یو؟ بالکل مونږ ته چې کمدنو اوس باقاعده احمد نیازي صاحب مونږ پرون غوښتي وو، مونږ د نوښار نه چې کمدنو پوره UC وایس چې کوم ټیم ممبران دي ټیم لیډران هغه سره به ټیم ممبرز دي، مونږ په هر وی سي باندې روزو لکه دار اسف به ما سره ولاړ دي، دی به شیرین کوټو او د بارې باندې چې کمیونن کونسل دی دی به خلک روباسي، دا سه ما سره د زاخیلونه اختر افضل ولاړ دی، دی به خپل زاخیل
پایان او بالا روباسي ما سره رشکه یونین کونسل دی زبد خپل رشکه یونین کونسل نه زمون بیرمن بې دی هغه به چې کمدنو د پیر سباق او د زوندونو موږ له خلک روباسي داسې موږ سره پسلیمین بې دی د اډیالې شیر هغه به چې کمدنو د باباجي کلینا او د بارخیلو نه هغه موږ سره خلک روباسي زمون سره یو بل مشر الک سوري بخنه غواړم یو مشر چې دی موږ سره دلته کې موجود دی خو کارونه د علاقانو دي د ځوانانو دي درته وای د خان صاحب سره واقعي کوي کنه داسې خبرې جوړې شوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم که موږ د خان سره مینه محبت نه کولې نو زموږ د عمر د دې خبرو نه دی موږ دوه سټنټ هم لګېدلي دي او موږ هره نهې راځو دا فیاض بی دا ټول زموږ یو شلو کسانو ګروپ دی او دا موږ هره نهې راځو او موږ د خان لپاره مخکې هم قرباني ورکړې او بیا به هم ورکوو قرباني او بیا به هم ورکوو درته ووایم ما مخکې اورېدلي وي چې تاسو وایي چې زه 1 کروڑ روپۍ ورکولی شم خو د خان صاحب دیدار غواړم بالکل زما زبان به اوس هم زبان دی زه بالکل ورته ورکوم ما اوس بالکل 1 کروڑ 1 کروڑ 20 لاکھ 20 په نور هم دبره بالکل زه ورکوم چې زم چم د خان سره ما ته ملاقات وکړو نو بالکل ورکوم راځئ چې څوک هم راته سټامپ لیکئ چې ورته سټامپ ولیکم او چک ورکم 1 کروڑ 20 لاکھ روپۍ شته ستاسو سره انشاءالله کروڑونه را سره دي د الله په حکم د ما دومره جایداد دی د الله په حکم چې زه پکې یو کانال خرڅ کړم نو د 3 کروڑ خو ما یو کانال ځمکه ده په جي ټي روډ په نوخان نو بیا لاله داسې کو راځئ چې مخکې لاړ شو د هغې نه ځان خلاص کو نو تاسو به هم ښه شئ او زه به هم ښه شم تا خو مړه مونږ داسې هم خو ته زمونږ ورور تا ډول وکړه خوشحاله اوسئ د خان صاحب سره جي تاسو څه ویل غواړئ جي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین مونږ راغلی و ډیالې ته او مونږ هر قسم مدد کې چې څه پریشانی څه سختی راځي نو مونږ هغه تشانه بشانه ولالو تر کومه پورې چې زمونږ د قائد مرشد عمران احمد خان نیازی خويندې علي مخانه په او نورین باجی او زما باجی تر کومه دی ولالي تر هغه پورې مونږ دلته کې ولالو او کدا واتر کینن راولي دي او کدی مونږ باندې شلنګونه کوي چې دې ارڅ کې ان شاء الله هغه ته بداسه ولالو او صاحب ان شاء الله په لومبي سکرین باندې زمونږ تصور راځي او ټول به ویني الله بدل تنزو چې ترسو علي ما په مونږ ته مونږ اجازه دی راکړي تقریبا مونږ دې سره احتجاج کې شریک یو ګران عزتمندو مونږ سره د نوخار مشران کشران او بهادر ملګری موجود دي او خبره هغه ده زمونږ سره ولاړ دی MNA حاجی فیاض احمد خان صاحب دا راغلی دي د قطر نه خو خبره زما بیا هغه ده عمران مونږ سره دلته کې موجود دی نو د هغه ځای نه راغلی دي تشلاس پکار دی چې ځان سره د قطر نه سړی راځي ځان سره یو 2-3 داسې موبایل راوالي خو بهرحال ګریټ انسان دی لا کمینګ MNA دی نو چې MNA جوړ شي نو بیا خو به چې تاسو ته څوک ټلیفون کوي نو ټلیفون به چاله ورکوي چې یاره اجي صاحب په واشروم کې دی که نه خبرې به کوئ دا فیصله تا ډېره لنډه وروله دا MNA او د MPA توپ چې دی نو دا زمونږ ګول نه دی زمونږ لومبنی ګول چې دی نه د عمران خان صاحب رهایي ده چې عمران خان را رها شي نو دا فیصله د عمران خان ده چې هغه زیت ودرئ بکر ودرئ هغې سره زموږ چې هغه کمبې لوي ګوټ ورکې څنګه چې مو کمبې پاس کړي دي آینده به مونږ دقسې کوو چې هغه مونږ ته وایي شین دی نو شین به وي او چې وایي باران دی نو چې تاسو ته ټیکټ میلاو نشي نو تاسو خو بیا مخالف ډله کې ودرېږئ که نه دا تله به چې کمدنو د میزان لګي او دې کې چې کمدنو زیات کر رول چې دی نو دا بیا د هغه کس نی دا بیا د حلقې د عوامو خوښه ده چې کم سړی ځان ته منتخب کوي چې د چا قربانۍ ډېري بس هغه د رامخکې کړي او چې کم انسان په ایاک نعبد و ایاک نستعین چې هغه په نظریه باندې جوړي اسې نه چې بیا مونږ دوکه شو بیا مونږ دوکه شو نو زه دا میسج هم دا ورکوم اوس پښتنو له خلکو ډونه نه ورکوي نه هغه وخت ختم شو ځکه چې مونږ دوی ډېر مایوس کړو دوی د عمران خان په تحریک کې چې کم دنو هغه شان سټرګل نه کوي کم چې دوی له پکارو دا ډیوټي د ورکر نه ده دا ډیوټي د MPAs او MNAs ده او د پارټي عہدیدارانو ده زه ورته بیا هم ویم چې مونږ تاسو سره اوس هم تلو ته تیار یو خو تاسو خپله قبله درسته کړئ ځکه چې تاسو خپله قبله پرېښې ده زبردست شو دا ما سره دې له بیا راځم سر زمونږ زه بیسیکلی د مردان یم تاسو د نوخار یې تاسو په خپل MNAs خبره کوئ په خپل MPAs خبره کوئ زه یم د مردان ستاسو ګاونډي ضلع ده زمونږ چې څه وخت کې عمران خان صاحب په طاقت کې و نو علي محمد خان یو داسې نوم و چې هغه به هر وزارت کې و وزارتونه به چینج شول خو علي محمد خان به په ښه پروټوکول کې هغه تاسو چېرته لیدلی جي که د هغه لیول نه دی دغه شانتې د غریبو سره ودرېدل په احتجاج کې زه تا ته یو ساده غوندې خبره کومه دا ټول لومبۍ نه ښه زبرګانې خو چې کله ورته ټیکټ میلاو شي او کله کامیاب شي که نه نو بیا خان هم هېر کي او عوام هم هېر کي ولې پته یې هغه خپله شوشه باندې شي او په هغه خپله مزو چرچو شي نو دی بیا په عوامو څه کوي او دی بیا په خان څه کوي نو تاسو لیدلی دی علي محمد خان مونږ بالکل علي محمد خان نه دی لیدلی تر اوسه مو نه دی لیدلی دا ټول د ډب مسلمانان دي کله هم چې دا بوټان ډب ورکړي نو د اسلام دي ټیټ شي ډېره مننه